په پروان او نورو ولایتونو کې د خطرناکو بریدونو او چاودنو راپورونه خپاره شوي. په یو تازه راپور کې راغلي چې په هیواد کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر ضد وسلوالو مخالفو ډلو 72 بریدونه کړي. په دغو بریدونو کې څومره مرګ ژوبله اوښتې بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي چې په هیواد کې د اسلامي امارت د واکمنۍ ضد وسلوالو مخالفو ډلو 72 بریدونه کړي دي. د راپور له مخې له دې ډلې 50 بریدونه د ملي مقاومت جبهې او 14 د افغانستان د ازادۍ جبهې پر غاړه اخیستي دي. د افغانستان د ازادۍ غورځنګ هم ویلي چې په همدې موده کې یې 3 بریدونه کړي چې ټول د اپریل په میاشت کې ترسره شوي دي. یونامه زیاتوي چې سربیره پر دې 11 نور بریدونه هم ثبت شوي، خو تر اوسه هیڅ یوې ډلې یې مسؤلیت نه دی اخیستی. د سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې 3 بریدونه داسې دي چې ملګرو ملتونو یې کاروالی تایید کړی. دا بریدونه په کابل کې د طالبانو پر کورنیو چارو وزارت، د کاپیسا ولایت پر نجیراب ولسوالۍ او د پروان ولایت پر باګرام هوایي ډګر ترسره شوي دي. د دغو بریدونو د تلفاتو دقیق جزئیات لا نه دي خپاره شوي. یونامه تایید کړي چې د دې وسلوالو ډلو له ګڼې یوازې د افغانستان د ازادۍ جبهې د روژې په میاشت کې اوربند اعلان کړی و. یادې شوي 3 ډلې هغه وسلوالې ډلې دي چې د 2021 زیږدیز کال له اګست وروسته وخت ناوخت پر طالبانو وسلوال بریدونه کوي. یا د ډلې طالبان د بشري حقوقو په پراخ نقض، د مدني ازادیو پر ځپلو او د خلکو له ګډون پرته پر مطلق حاکمیت تورنوي. بلخوا د ازادۍ په نوم د طالبانو مخالفې جبهې ادعا کړې چې په پروان ولایت کې 2 طالبان وژلي او 3 نور ټپیان دي. دغه جبهې پر ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې جنګیالیو یې د پروان ولایت په چاریکار ښار کې د طالبانو د استخباراتو پر مرکزي دفتر برید کړی.